الله رب العزت وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. دې د په عربۍ کې استعاذه وي، یعنی پناه نیول په الله پورې یا پناه غوښتل د الله نه. قرآن کې یو څو آیتونو کې الله دا خبره کړې ده، لکه الله وی وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. که چېرته شیطان راشي که نه او په تا حمله کوي او تا ګډوډ کوي نو څه چل وکړه؟ پناه په الله پورې ونیسه. فاستعذ بالله. په بل ځای کې الله وایي وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. او ای پیغمبر ته داسې وایي چې ای الله زه پناه نیسم په تا پورې د شیطان د وسوسو نه، د هغه د جادو نه، د هغه د منترو نه. واعوذ بك رب ان يحضرون. او یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د دې نه چې شیطانان حاضر شي ماته. ولې شیطانان چې حاضر شي څه کېږي؟ ګډوډ به یې کېږي. دا دویم ځای کې الله دا خبره کړې. په دریم ځای کې الله دا خبره کړې ده ادفع بالتي هي احسن. جواب په ښایسته طریقې سره ورکوه، دفاع په ښایسته طریقې سره کوه. کیدای شي دا نن چې ستا دشمن دی سبا ستا صحیح ملګری شي. بیا دغه آیتونو کې مخکې الله وایي وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. او که چېرته شیطان راشي په تا حمله کوي، تا ته وسوسې راځي، تا ګډوډ کوي، نو فاستعذ بالله، پناه ونیسه په چا پورې؟ په الله پورې. دا اعوذ بالله چې موږ وایو دا په هغې باندې عمل دی. ها دلته ته یو فایده ذکر کړم، ډېره ناشنا فایده. دا آیتونه چې ما کوم وایو سورة فصلت ته ادفع بالتي هي احسن، دې کې دوه قسمه شیطانان ذکر شوي دي، یو انسي جنی. انسی یعنی چې دشمن دی، او یو جنی پیری شیطان داغه ذکر دی. الله وی دا کم شیطان چې انسانانو کې دی او دشمن دی، د ده علاج دا دی چې ادفع بالتي هي احسن، د سره په ښایسته طریقې سره تعامل وکړه، نو د دې نه به دی متاثره شي، نو خوی به څه شي؟ بدل به شي. دا طریقه ده. دا نه یو سړی تا ته کنځلي کوي، تا ته زر کنځلي کوي، او ځان سپک کړی، تا ورسره هم ځان سپک کړی، او ظلم کوي، تا ورسره هم ظلم کوي. نه، دا خو دې علاج شو. هر چې دا بل دشمن دی، دا چې کوم په پیریانو کې دی، نو د دې علاج دا دی چې اعوذ بالله ووایه. ځکه د هغه سره دا نه کېږي داسې نه ته وایي چې زه د سره هم ښایسته اخلاق استعمالوم چې د دا خوی څه شي؟ بدل شي. د هغه خوی نه بدلېږي. د شیطان چې کوم پیری دی، د ده په طبیعت کې دا خبره پرته ده. نو دوه دشمنان دي او د هر یو سره طریقه جدا ده. انسانانو کې چې دی د ده سره ښایسته تعامل وکړه چې دی متاثره شي. پیریانو کې چې دی د سره څه وکړه؟ پناه په الله پورې ونیسه چې یا الله ماتې وساته. او معمولي مه ګڼئ دا شیطان. ګورئ که تاسو وایئ چې یاره دا شیطان داسې معمولي څه دی او بس، نه، الله عام اعلان کړی دی یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. سوره اعراف کې الله وی ای د آدم اولاده شیطان هم چېرته ګډوډ نه کړي لکه څرنګه چې ستاسو مور پلار د جنت نه راویستي وو. د جنت نه آدم علیه السلام او بیبي حوا راویستي دي، ته معمولي ګڼې؟ دې کې الله ګوره موږ ته غیرت هم په موږ کې راتازه کوي. کله دا خلک یو بل ته وایي که نه وایي ته ستا د پلار سره وایي د دې سړي دښمني وه، نو راګرموي یې بس، یعنی چې ته ورسره هم دښمني وکړه. دلته الله ته وایي ستا مور پلار یې د جنت نه راویستي دي او ته وله خبره منې
او ته په نقش قدم رواني، نو دا معمولی دشمن مه ګڼه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. سورة فاطر کې الله وی شیطان ستاسو دشمن دی، دشمنی ونیسئ. خیال هم دی که نه؟ داسې نه دي چې ستاسو دشمن دی او خبره ختمه شوه. ځکه چې دا ډېر خلک په خوله وایي چې شیطان زمونږ دشمن دی، دا ټول مسلمانان وایي، خو ډېر لږې پکې بیا دشمن نیسي، ځان تې ساتي. یاره شیطان زمونږ لوی دشمن دی او چې څه راته وایي منم یې، د دې څه مطلب شو؟ الله وایي دشمن دی نو دشمن یې ونیسه. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، ځکه چې د خپل ملګري د جهنم طرف ته رابلي. قسم یې خوړلی د الله په مخ کې، قسم فبعزتك لأغوینهم اجمعین. یا الله وایي ستا په عزت مې د قسمي چې ستا دا بندگان به ټول ګمراه کوم، الا عبادك منهم المخلصین، مگر هغه چې تا چاڼ کړي اخلاص پکې او تا ته نږدې بندګان یې، نو په هغوی زما وس نه رسي. قرآن کې الله وایي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وی کله چې قرآن لولي نو پناه ونیسه په الله پورې د څه نه؟ د شیطان نه. نو مستحب طریقه دا ده، جمهور العلماء قول ده چې مستحب، اگر که بعضو ته واجب وي، چې قرآن تلاوت شروع کې نو اول به څه کې؟ اعوذ بالله به یو پیر، اعوذ بالله به یو پیر وي. سورت چې هر کله بل شروع کې نو بسم الله به وي. اوله کې چې تلاوت شروع کې اعوذ بالله مو وایه، بسم الله مو وایه. بیا چې بل سورت شروع کې صرف بسم الله، بیا به اعوذ بالله نه. ځکه چې استعاذه دا د قرآن په اوله کې ده، قرأت په اوله کې. مانځه کې چې ته اوس په مانځه ودرېږې سبحانک اللهم دې ووایي، او بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وی، بسم الله دی وی، سورة فاتحه دی شروع کړه، بس بیا به استعاذه نه وي. په بل صورت په بل رکعت کې به هم نه وي، او چې بل صورت شروع کې د هغې په اوله کې به هم نه وي. بس دقیقه یو پر اعوذ بالله څه دی؟ دا کافي دی.